د اسلامي امارت د واکمنۍ مشر ته د نوموړې واکمنۍ پخوانی سفیر مهم پیغام. ملا عبدالسلام ضعیف ملا هیبت الله ته څه ویلي؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ښه راغلاست. د اسلامي امارت د پخوانی واکمنۍ استازی لیکي که غواړئ ټولنه سمه کړئ نو له ځان څخه یې پیل کړئ. په اسلام آباد کې د نوموړې واکمنۍ مخکینی استازي پر خپل ایکس یوه عربي مقوله لیکلې چې که غواړئ ټولنه سمه کړئ نو پیل دې له ځان څخه وکړه. ملا عبدالسلام ضعیف لیکلي چې د ځان سمون د ټولنې سمون ته لاره هواروي. ښاغلي ضعیف که څه هم په ښکاره څوک نه دي مخاطب کړي، خو ډیروي دوی غواړي چې د الله د دین ډیوه په خپلو بدو او د دروغو په خبرو سره خاموشه کړي. نوموړی په خپل تازه پوسټ کې ډیروي خو الله ژمنه کړې چې د دې دین رڼا به په پوره ډول خپره وي، که څه هم کافر یې بده ګڼي. هغه چې کله ناکله د دغې واکمنۍ د مشر په اړه محتاطانه نیوکې کوي، د یوې عربي مقولې پر بنسټ ډیروي وګړي د خپلو واکمنانو دین او کردار څاري چې ځاني او یو کسیز سمونونه د ټولنیزو سمونونو لپاره لاره هواروي. د یادې واکمنۍ دغه پخواني چارواکي مخکې هم پر ملا هیبت الله اخوندزاده او د اسلامي امارت پر تګلارو نیوکې کړي دي. ملا عبدالسلام ضعیف تر دې وړاندې هم په ورته زړونو او پوسټونو کې د ښاغلي اخوندزاده او د دې واکمنۍ پر تګلارو په تیره د نجونو او ښځو د کار او زده کړو له امله نیوکه کړې ده. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.